السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. وزیر اعظم شهباز شریف د نیشنل سکیورټي ورکشاپ و ګډون کوونکو ته په خپله وینا کې ویل چې ترهګرۍ ختمول محشي پیاوړتیا او د ولس خوشحالي د حکومت په لومړۍ پاملرنه کې ځای لري. موږ به په یووالي او ملګرتیا سره د قومي پرمختګ لاره هو. د احتجاج په پلمه سره په اسلام آباد باندې لښکرکشي وکړل شوه او د شر خوښونکو مرام د تاوتریخوالي خورول د محشي پرمختګ په لاره کې خنډونه اچول دي. موږ به د محشي پیاوړتیا او خوشحالي د مخنیوي کولو هڅې په هیڅ ډول و کامیابه کېدو ته نه پرېږدو. د شر او فساد د خورونکو د مخنیوي لپاره د ځانګړي فورس جوړولو پریکړه شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف او فورس ته د بین الاقوامي معیار په رڼا کې د پیشورانه روزنې ورکولو او هغوی ته د هر ډول وسایلو ورکولو هدایت کړل شوی دی. په اسلام آباد کې د تاوتریخوالي خورونکي په عدالت په وړاندې ودرول سي او په روان وخت کې د داسې چاپیریال تیرولو دپاره د یوې بشپړې کړنلارې جوړولو حکم ورکول شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي د صوبایي وزیرانو په ملتیا په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ ګرلز کالج کوټه کینټ کې و 50 لوستونکو نجونو ته اسک للاري الکتریک بایکونه ورویشل. پر دې مهال ځانګړي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي وویل چې اوسنی حکومت د صوبایي ښځو ته هم پوره پاملرنه او د هغوی ملاتړ کوي چې د بلوچستان صوبې په پرمختګ او ودانۍ کې ښه پوره برخه ولري. موږ به د پیازي سکیورټیانو دغه پروګرام تر نورو کالجونو پورې هم وغځوو. د بلوچستان وزیر اعلی وویل چې د پاکستان په ضد د یو منظم سازش له لارې هڅې کیږي چې ځوانان له هیواد څخه په فکري توګه لرې کړل سي او د ارټیکل انټیلیجنس له لارې د ځوانانو د فکري روزنې هڅې ترسره کیږي چې موږ به د ټولو په ملګرتیا سره مخنیوی کوو او پکار دی چې د بدلون لپاره د بلوچستان ولس په خپله ښه پوره کردار ترسره کړي. او غونډې ته د تعلیم صوبایي وزیر رایله حمید خان درانی هم وینا وکړه. پر دې مهال و خوشقسمته لوستونکو نجونو ته الکتریک بایک چابیانې ورویشلې او له لوستونکو سره یې ولیدل. د هغوی څخه یې د ستونزو په اړه معلومات ترلاسه کړل. د وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي تر صدارت لاندې د کوټې د ترقیاتي منصوبو په اړه د جاج غونډه په کوټه کې وسوه. پر دا مهال وزیر اعلی د کوټې په ترقیاتي منصوبو د کار رفتار د چسپانده کولو په وخت د مکملولو هدایت ورکول وویل چې د ترقیاتي منصوبو په معیار کې په هیڅ روغه جوړه نه کیږي. په دا دوران د واکمو له اړخه په معلوماتو کې وویل چې په سریاب او د هغه سره تړلی ریډیو پاکستان سړک باندې روان کار مکمل شوی دی. د راتلونکي میاشتې په پیل به د دې پرانسته وکړل سي. په غونډه کې ترقیاتي او منصوبو باندې صوبایي وزیر میر ظهور احمد بلیدي، چیف سکریټري بلوچستان شکیل قادر خان او حلا واکمنو ګډون درلودی. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي د کوټې څخه د تښتول شوي ماشوم د تښتولو په ضد پرلط د روغې ودناستو خلکو سره یو خبرې وکړې. په دا مهال په خپله وینا کې هغه وویل چې داسې محسوسوم چې تښتول شوی زما ماشوم دی. د لومړۍ ورځې راسې د مغوي ماشوم د کورنۍ سره په رابطه کې یو. وزیر اعلی وویل چې د ستونزو د خبرې اترې د ټولو ښه هوارې دي. که خبرې اترې کامیابه سوې نه وي نو به هم موږ هسې روانې ساتلې. جی ټي آی د هرې ورځې په بنیاد د ماشوم د بازیابۍ په اړه معلومات راکوي. ټول بلوچستان دا وخت د تښتول شوي ماشوم د کورنۍ سره دی. د وزیر اعلی هاوس دروازې د ولس دپاره خلاصې دي. پرلط کمیټې د 10 ورځو دپاره پرلط وځنډوي. د تعلیم د صوبایي محکمې لخوا علامه اقبال ته د درناوي او پرځاینې وړاندې کولو دپاره په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کوټه کې یوه درنه غونډه ترسره شوه. د غونډې ځانګړی میلمه د بلوچستان کور کمانډر لیفټیننټ جنرال راحت نسیم احمد خان و. پر دې سربیره په غونډه کې د تعلیم صوبایي وزیر رایله حمید خان درانی، د هایر اینډ ټیکنیکل ایجوکیشن کالج سکریټري حافظ محمد طاهر او د کالج استادانو ګډون درلودی. په غونډه کې لوستونکو د علامه اقبال د خودي او د اقبال د شاهین تر سرلیک لاندې ډېرې په زړه پورې ویناوې وکړې او د علامه اقبال په رڼا کې د ټلبوز په وړاندې کولو سره د غونډې له برخه والو څخه ډېره داد ترلاسه کړې. د بلوچستان کور کمانډر شو وینا کوونکو او ټلبوز وړاندې کوونکو لوستونکو نجونو ته پر ستاینه سربیره انعامونه هم ورکړ. د غونډه په پای کې کور کمانډر ولوستونکو ته وینا پر مهال وویل چې تاسو د بلوچستان امید او سباوون یاست. تاسو به د تعلیم له لارې د صوبې لپاره په کار کولو سره په ولس کې نه امیده کوونکو خبرو مخنیوی کوي. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د الله په امان.